علیکم، په خیر رالاست یو بل ولاګ ته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او شپې ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نن چې د زموږ برمه اوبه کمې کړي دي، د ډېر وخت څخه یې کمې کړي وې، خو نن مو بالاخره فیصله وکړله چې یو بله برمه به وو. اوبه چې د کندهار ورځ په ورځ کمیږي، نو دوستان د اوبو په استعمال کې ډېر احتیاط کوئ. ما چې په فیسبوکو دا ځای کې لیدلې تقریبا وایي د 5 څخه تر 6 متره پورې اوبه کښته سوي دي. نو موږ هم مجبور شولو چې برمه وو، ځکه چې تر 15 دقیقې 10 دقیقې بلا برمه اوبه نه راپورته کوي. زیدو څنګه یې؟ جوړ یم. برمه ته ګورې که یا؟ ګورم. زه در سره کښېنم که نه؟ راسره کښېنه. در سره کښېنم؟ ته نسي ورته کښېنستی؟ زه ورته کښېنستی. نو ما بیا څه کوې؟ دوه به کښېنه. دوه به کښېنو؟ ذکرې ته را سره کښېنې؟ ته برمې ته کښېنې را سره؟ ته برمې ته را سره کښېنې؟ ورته ووم د برمې والا انتظار کوو، خو برمې والا د رکله نه معلومېږي. د سرې غونډۍ په نامه که کوم ځای راځي، وایي د سرې غونډۍ څخه راځم. خدای دې چې ژر راورسېږي. څه پسې وي دي ذکرې؟ چش دی؟ مات دی؟ کوم ځای مات دی؟ دا ځای. دا ځای هغه سری دی، مات نه دی. رالی د شبخانې مخ ته چې عمومي سړک دی پرېښوي، خوا خوا ته چې فرعي سړک دی، هېڅ شی هم نشته، تلاشي ملاشي نه کوم داسې خاص حکومتي ځای شته چې دی دې ووایي چې په دې خاطر دا لار بنده، خو بیا هم نه پرېښوي. تا پوښتنه نه ځینې وکړه حاجي صاحب چې ولې هم نه پرېږدئ؟ ځه بله خبرې نشته. ښه ورته وایي، ته ویلی شي یا نه ویل کېږي؟ رښتیا هم برمه مو ودروله، خو کار مو لا نه دی شروع کړی. نو اوس بېکاره وم، برمې زاهد او ذاکر رغې کړه مال درځئ چې بایسکلان وچلو. ولې مو بایسکلان نه بیول ځای ده؟ ولې لوېدلې؟ دغه دونه نکي لار خامه وه، بالا بیا سړک ډمبر و. ذاکره تا ولې نه چلوئ بایسکل؟ لږ ولاړلو بېرته راغلو، بایسکلان کور ته راوو، بیا په پښو ګرځو. دوی وایي چې موږ بایسکلان نه بیایو، بېرېدله پر کیلۍ دې راوړه، دغه د دې بایسکلان خو در سره ننوځي. راکړه ذاکرې کیلۍ را. دا خو به د ګیټ نه وي. نو ولاړلو. راځه هله ذاکرې. وای نانی پاپا. نانی پاپا چې و درځه. هغه دی زیدو هم روان دی. شاهد را ننیستو فرقې ته، وایي بازۍ کوو. درځه ځای ده چې بېرته ولاړ سو، دلته د بازۍ ځای نشته. راځه پر سړک به ولاړ سو. زیدو کرار پر دا ځای باندې ښوی نسې ښه. هلته یو زرنج ولاړ دی، رومیان خرڅوي. د باغو څخه مخته شاته لاندې باغونه دي، شاید د هغې خوا څخه یې راوړي. عموما خلک د دغه نږدې باغو څخه شیان راوړي او بیا دلته یې خرڅوي. په دغه اطراف کې په زرنجو کې په پلاستیکانو کې اچولي او دلته یې خرڅوي. زاهد ته وایم په دې مکتب کې به دې شاګرد کړمه، د صالحي ښوونځي په نامه مکتب ده. خدای وایي یا اوس یې راوستلی دی، وښکاره کوم یې. سبق ستاسو نشته، ما ځې وګوره کور ته راتلې. پلی څنګه؟ دا دې پهلوان هم رالي. څه کوې دلته؟ دلته سبق وایي؟ دا پهلوان چې دی زما د اکا زوی دی، دلې درس وایي. دغه دی د اقبال هم دلې راځي، بره به دلې د اقبال سره وایي. څنګه ښه؟ خو زده به دې سې، ته ودرځه اوس خبره ورسره کوم. دغه کوم شی نه لرمه. بس تا خو مات بیا د نیت رانیولي دي. ګوره څنګه ښه ښایسته ځای دلې به بازۍ کوې د رانیان سره ښه که یا. راغلي یو صالحي ښوونځي ته چې د زاهد لپاره پوښتنه ځینې وکړم چې دوی څه پروګرامونه لري او د څه وخت څخه تر څه وخته پورې شاګردان درس پکښې وایي. معلومات چې زما په زړه کې دي هغه ټولې پوښتنې به ځینې وکړم. اوس چې بالا ټینشن ور واچوي.
دا وایي دا دا څوک دی څوک دی دا وینې دا څوک دی دا څوک دی دا څوک عکسونه دي ورڅخه دي زما څه په دغه نه دی الله به چا پیدا کړه دی دا سم چی شو زه ډاکټر بشکري وم الله باچا پیدا کړه اوغه وایټ الله باچا کوم الله بچا اوغه وایټ وایټ لاري اسمان الله بچا هر ځای دی ماته ګوره اچ اول تل ور دی اچھا اول ته لوړ دی اگر الله بچا پیدا کړه اول ته دی ښه الله بچا پیدا کړه راځي څنګه یاست نانیانو ذکرتې واکسین وروکې تراکه ذکر زیات ښکاره کړم ذکري واکسین وکړي څونه ښایسته غږونه دي د مرغانو راځه زایده لارې مه وهه وایي سړیان ټوپکان مه کوئ چیرې په هغه لوحه کې وه وایي سړیان یې مه کوئ وه د مرغانو غږو ته برمه نیسي څنګه په خوند کې یوه زاهده خوندور اواز کوي شپه شوله او د دې سره زموږ vlog هم خلاصېږي زه د خیره کور ته خدای دې وکړي چې خوښ مو سي چندانې کانټینټ نه و پکښې کې شی نه و پکښې کې خو خیر عمومي هدف چې مو هغه هم داسې راځیده د اوبو پر استعمال باندې موضوع چې موږ تاسو باید د اوبو استعمال کنټرول کړو او ډېرې اوبه استعمال نه کړو نو بیا به دغه نورو برمو شان ته نه مجبوره کېږو اوبه ورځ په ورځ ښکته کېږي خدای دې بارانونه په خیر او په فضل سره شروع کړي د خدای په امان دوستانو زاهده بای بای وکړه ورسره ذکري بای بای وکړه ذکري دلته بای بای وکړه کمرې ته بای بای وکړه ورته بای 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 د خدای په امان دوستانو تر یو بل لاګه پورې مو پر الله سپارم